د مصر په بازار کې یو غلام خرڅېدو چې نوم یې و یوسف علیه السلام خرڅېدو چې نوم یې و یوسف علیه السلام خرڅېدو. نیکې هیلې احترامات مې ومنې ملګرو. شاهد مندوخیل یم ملګرو. نن د جنګیري سیمې ته راغلی یم. دلته جنګیري ته سټوډیو ته راغلی یم، المدینه سټوډیو چې کوم ده. دلته راسره یو میلمه میلاو شو. میلمه څوک دی او د کوم ځای دی؟ زویب ماشوم. نعتونه مې تاسو ډېر هم اورېدلي وي په سوشل میډیا باندې، ډېر وایرل شوي هم دي. نو راځئ چې هغې سره نیغ په نیغه میلاو شو. زویب بھائی پروګرام کې راته هرکلی وایم. السلام علیکم جی. تاسو ډیره مننه چې تاسو تکلیف کړی دی موږ سره میلاو شوئ. ډیره زیاته مننه زویب بھائی. اول خو راته دا ووایئ چې د نعتونو فیډ ته تاسو څنګه رالی؟ زما ډیر د وړوکوالي نه شوق و، ما به ډیر نعتونه اورېدل او زما د والد صاحب هم دا ارمان و چې زما کوم زوی دی هغه دې نعت خوان شي. ښه زویب بھائی دا راته ووایئ چې تعلیم وغیره کوئ که نه؟ تعلیم کوئ تاسو؟ جی بالکل تعلیم هم کوم، خپل سکول هم ویم او حفظ هم کوم. ښه جي. سویم کې سبق وایي؟ زه اتم کې ویم سکول سبق. زویب بھائی دا راته ووایئ چې نعتونه تاسو به څومره ریکارډ کړي وي؟ ما به یې ریکارډ کړي 120-130 نعتونه به مې ریکارډ کړي. تاسو هغه ړومبنی کم یو کلام و چې ډېر وایرل شوی و؟ زما ړومبی کلام چې و مورزوی والا نظم و په تور لحد کې راحصار یې مورې هغې باندې 5 میلیون ویورس راغلي دي. ښه جي. هغه د ملګرو سره لږ یو څو کړی ورسره لږ شریک کړئ ورسره. پتور لحد کے راہ ساریم مورے تل پانچ غاریم سوک میں ناوری فریادنا مورے تل پانچ غاریم کپائے پائے آخر مرگ دے زویا بچیا تا کلا منلزم سوالنا زویا بچیا تا تور تیار دا تور شپا دا موری زرا گر شوی دا تیرو پکور کی یما موری زرا گر شوی. زویب بھائی دا راته ووایئ دا کلام د چا کلام دی؟ حبیب الله همدرد. زویب بھائی دا راته ووایئ شروعات چې کوم دی ړومبنی تاسو کوم نعت ریکارډ کړی و؟ شروعات ما ړومبی نعت اردو نعت و هغې نه ما شروعات کړی و. ښه جي. کو هغه مو د ملګرو سره یو څو کړی شریک کړو؟ آؤ میرے نبی کی شان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو حبیب پیارا نظر اٹھائے وہ مولا قبلہ بدل دے کہیں یہ چاہت کہیں وہ کہنا اے موسیٰ آنا سنبھل کے اے موسیٰ آنا سنبھل کے خدا ہے ان پہ مہربان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو. زویب بھائی تاسو داسې څوک ختمونو ته بوځي، میلادونو ته تاسو بوځي، تاسو ځئ ورسره پروګرام ته که نه؟ نه جی زه تعلیم کوم او ورسره حفظ سبق ویم دومره ټایم ما څه نه وي. ښه جي. زویب بھائی دا راته ووایئ مخکې خو روژه هم روانه ده، اختر هم رالو، نعتونو وغیره ته مو څه خیال مو ورته شته نور به ریکارډ کوئ؟ او جی بالکل به ریکارډ کوو. دا د نبي علیه السلام صفات دی او دا به موږ جاري ساتو انشاءالله. زویب بھائی ډېره زیاته مننه. ملګرو دلته موږ سره بلال حمزه بھائی هم ناست دی. دی چې کوم زویب بھائی چې دی چې کوم کلام ویل او وایرل شو ډېر زیات ډېر کلامونه یې ورسره جوړه شریکه باندې ویلي دي. راځئ چې دی نه یو کلام واورو. نو زه یم چې یو کلام راسره په شریکه تاسو شریک کړئ. و د مصر په بازار کې یو غلام خرڅېدو
چې نوم یې و یوسف علیه السلام خرڅېدو چې نوم یې و یوسف علیه السلام خرڅېدو د مصر په بازار کې یو غلام خرڅېدو چې نوم یې و یوسف علیه السلام خرڅېدو چې نوم یې و یوسف علیه السلام خرڅېدو کنعان نو راغلی کنعان و د دوی کلی ورونو غورځولی ورونو غورځولی کنعان نو راغلی کنعانو د دوی کلی ورونو غورځولی ورونو غورځولی یعقوب د سترګو تور یعقوب د سترګو تور برای نام خرڅېدو چې نوم یې و یوسف علیه السلام خرڅېدو چې نوم یې و یوسف علیه السلام خرڅېدو د مصر په بازار کې یو غلام خرڅېدو چې نوم یې و یوسف علیه السلام خرڅېدو چې نوم یې و یوسف علیه السلام خرڅېدو. جزاک الله. ښه زویب بھائی دا راته ووایي چې څه پیغام ورکول غواړئ اخري کې مینوالو ته؟ مونږ ټولو له پکار دا دي چې مونږ نبي علیه السلام صفت بیانو او که په خوږ اواز وي که په عام اواز وي هر حالات کې مونږ ته نبي علیه السلام صفت بیانول پکار دي انشاءالله. ډیره زیاته مننه ملګرو چې مونږ ته دی دومره مختصر ټیم یې مونږ ته راکړو. ډیره زیاته مننه یې کوم. ما شاهد مندو خیروال ته راکړئ اجازت. ښه د وبد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.